بسم الله الرحمن الرحیم. د مطبوعات او رسنیو ټولو مسؤلینو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. شنبه شپه چې په سالنګ تونل کې د شپې 9 بجې شاوخوا پیښه رامنځته شوې وه، د هغې له امله اورلګېدنه رامنځته شوې وه. د دې په نتیجه کې تقریبا په ټوله کې 29 ټپیان او 31 تنه شهیدان لا تر اوسه پورې شفاخانو ته راوړل شوي دي. نن د پروان ولایت رهبری مقام جناب مولوی عبیدالله امینزاده د پروان ولایت والی او ورسره مل پلاوی په خپله سالنګ ته تللي وو، له سالنګ تونل څخه لیدنه وکړله. نو نن الحمدلله سالنګ بیخي له اورلګېدنې څخه پاک شوی وو، فقط هغه سوي موټر او کمې خاورې چې په دې تونل کې پاتې وي انشاءالله دغه به هم ډېر کم وخت ونیسي او ډېر ژر ده چې انشاءالله دغه تونل به د موټرو او خلکو پر مخ خلاص شي. او په هغه رسنیو کې چې د دومې چاودنې په اړه دوی بعضې شایعات نشر کړي وو، هغه د ځغالو موټر و چې د بل موټر ته نږدې اور اخیستی و، هغه هم تېره شپه مهار شو. نو نن الحمدلله په مکمل ډول اور مهار شوی دی او په راتلونکي کې به ډېر ژر انشاءالله تر سبا یا راتلونکي نږدې وخت پورې دغه لار د مسافر او موټرو پر مخ خلاصه شي. السلام علیکم.